پنالیدل عاشقان دي څوک سترګو وشتل عاشقان دي څوک درشي او څوک په زړه داغلي عاشقان دي ګرانو کتونکو السلام علیکم زه حافظ بشیر جان ارمانی دا الحافظ چینل نا تاسو ته مخاطب او کتونکو ما په ډیرو چینلو باندې وینا کړی او تاسو به کتلی خو زه د الحافظ چینل نه ډیر مهم او خپلو مینوالو ته دا درخواست کوم چې دا ځان سره لایق کړي او خپلو ملګرو کې شیر کړي او دعا دا کوئ چې الله تعالی دله د دنیا او د آخرت دواړه خوشحالي ورکړي دا اوس کلام زه د خپل کشر رور محمد عمران مداح سره ستاسو ته د الحافظ چینل نه وړاندې کوم چې د دې شاعر دی زما ډیر محترم رور محمد صدیق توبګار د زړه په سر می دی لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده د زړه په سر می دی لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینہ دا ناب مهرا مدینہ شی ناب مکہ معظم شی دزڑ پکور کی موسیگی ما ترا یاد ہر لمحہ شی ناب مهرا مدینہ شی نبا مکہ معظم شی د زړه په کور کې می اوسېږي ما ترا یاد هر لمحه شوي په زړه کې ګرځي زما تل هغه یادونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده ورته زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده یو خستا به زمزم دی بلکې کجور چمپا چم دی لارو کوسونه قربان شم خوري د خمل مرهم دی یو کې خستا ابي زمزم دی بلکې کجوري چمپا چم دی لار کوسونه قربان شما خوري د خمل مرهم دی ام پکشت دے د کجورشن باغونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده و د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده وند کعبه په طوافونو کې ده هم د روضې په سلامونو کې ده ریاض الجنت او د صفې ناستا عجیب خوند غذایونو کې ده خوند کعبه په طوافونو کې ده هم د روضې په سلامونو کې ده ریاض الجنت د صوفی ناستا ریاض الجنت او د صوفی ناستا او عجیب خوند غزینو کې ده ډیر مزکړي د
کعبه خوا کې منځونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده و د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي بل مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده یو ځای کې جنت معلا ده بل جنت البقیع اعلی ده حضور بډیر ورل ورتلو رحمت پتل د پاک الله ده یو ځای کې جنت معلا ده بل جنت البقیع اعلی ده حضور بډیر ورل ورتلو او رحمت پتل د پاک الله دی وی هم پکشت ده د اصحاب ډیر قبرونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده د زړه په سر مې دي لیکلي نومونه یو مکه ده او دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده غار سور ډیر اوچت ده ورتل د خلقو محبت ده رسوي ځان غار هراتا د دې زخ خپل یو برکت ده یک غار سور ډیر زیات اوچت ده ورتل د خلق محبت ده رسوي ځان غار هراتا د دې خپل یو برکت کنا دا د محبوب د زمانه دي تاریخونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده هم د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده بګار دواړو لدتلې پدې زيونو ګرځېدلې واپس زړه کله کېدلو د مجبورۍ نه دې راغلې تو بګار دواړو لدتلې پدې زيونو ګرځېدلې واپس زړه کله کېدلو د مجبورۍ نه دې راغلې د بیا ورتلو د رب نه ډېر کوي سوالونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده حافظ بشیر خپل نعت خوانم مداح د پاک نبی سلطانم په ارمانی می خلق بولی د دې خبرې په ارمان ما حافظ بشیر خپل نعت خوانما مدح د پاک نبی سلطان یما په ارمان می خلق بولی د دې خبرې په ارمان ما چې شیخ ادریس سره یو زه روزي ته ځونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده د زړه په سر مې دي لیکلي دوه نومونه یو مکه ده دواړه د جانان کلی دي یو مدینه ده دواړه د جانان کلی دي
دی یو مدینہ دا او د زړه په سر می دی لیکلی دوانو منا یو مکه دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا دواړه د جانان کلی دی یو مدینہ دا